د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا لپاره د 14 ولایتونو چارواکي په دې موخه ننګرهار کې راټول شوي دي چې د ولسونو او چارواکو له ګډو نظرونو او جامع طرحې ته ورسیږي او د عملي کېدو لپاره یې حکومت ته وړاندې کړي. هدف د دې کنفرانس دا دی چې څنګه موږ کولی شو چې حکومتولي په محلي کچه باندې بهتره کړو، ځکه چې دا اولې ورځ نه چې زه ننګرهار ته راغلی یم همدا بحث هم کړی دی چې تر څو حکومتولي ښه نه شي په یو سیمه کې انکشاف او امنیت نشي رامنځته کېدلی. نو د حکومتولۍ په ښه والي کې د ټولو ولسونو رول نهایت زیات مهم دی، تر څو چې ولسونه او هم دولتي نهادونه غیر دولتي نهادونه چې خپله وجیبه سمه ادا نه کړي نو نشي کولی چې خپل حقوق په سمه توګه لاسته راوړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حامد کریمي وایي د داسې پروګرامونو جوړولو یې موخه په سیمه ییزه کچه د ښې حکومتولۍ لوړول دي. د نوموړي په خبره چې د هیواد په نورو زونونو کې هم ورته پروګرامونه پیل کړي تر څو جامع طرحې راټول یا عملي بڼه ورکړي. ما نهادهای آکادمیک دانش که در حوزه آکادمیک داریم او را بیاریم و در حوزه حکومتداری با حکومت نزدیک بسازیم و ما بتوانیم که همکاری گسترده میان نهادهای آکادمیک، جامعه مدنی و بازیگران حکومتداری محلی برای بهبود حکومتداری محلی در افغانستان رقم بزنیم. یو شمیر د غونډې ګډونوال نارینه او ښځینه وایي حکومت ته پکار ده چې د ولسونو طرحې او نظریات واوري او د حل لپاره په سیمه ییزه حکومتولۍ کې لاس پکار شي تر څو د ولس او حکومت اړیکې ټینګې شي. ما تر نننۍ حکومت ته دا ده چې د بین‌المللي هغه فرصتو په نتیجه کې کوم چې مساعد دي او هغو ته تحرک ورکو او د هغو نه استفاده وکړو تر څو چې په افغانستان کې یو سیمه ییز د اوبو لوړ بین‌المللي اعتباره مرکز رامنځته کړو. دلته د ډېری ولایتونو نه استازي راغلي دي، هغوی خپلې طرحې دلته وړاندې کړي دي. د ننګرهار په ننګرهار کې هم ډېری داسې خویندې وي چې هغوی خپلې طرحې وړاندې کړلې، هغوی خپل دغه نظرونه د دوی سره شریک کړل. په دې سره به دوی وکولی شي چې دغه ښه نظرونه خپل تر څو څنګه کولی شي دغه خویندې او مېرمنې په ښې حکومتولۍ کې ونډه او رول ادا کړي. عام باور دا دی که په ټولنه کې د چارواکو ترڅنګ د ځوانانو، دیني عالمانو، مدني پالانو غوښتنې او نظریات واخیستل شي او د ښې حکومتولۍ په رامنځته کېدو کې ترې ګټه پورته شي نو د نظام د بهبود لپاره به ډیر کار شوی وي.